آیا کله مو فکر کړی دی چې دومره زیات ډرونز یو ځای څنګه جګي او څنګه دومره په منظمه بڼه کنټرول کیږي؟ که څه هم ننداره په اسمان کې ترسره کیږي، خو پیل یې له ځمکې څخه وي. د نندارې له شروع مخکې ډرونونه په منظم ډول قطار په قطار ایښودل کیږي، لکه یو منظم او چوپ کوچنی پاوز چې د امر انتظار باسي. کله چې ننداره پیل شي، سلګونه او حتی زرګونه ډرونونه په یو وخت کې اسمان ته پورته کیږي. په لومړي نظر کې داسې ښکاري چې ګوندې هر ډرون یو کس کنټرولوي، خو په حقیقت کې دا کار د انسانانو له مستقیم کنټرول پرته ترسره کیږي. دلته نه جویسټیک شته او نه پیلوټان. ټول ننداره له مخکې په بشپړ ډول پروګرام شوي یا برنامه شوي وي. ډیزاینران لسګونه زره درې بعدي موقعیتونه جوړوي او هر ډرون ته ځانګړې لار او ځای ټاکي. هر ډرون د یوې لوی خوځېدونکې معما یو ټکی وي چې په دقیق وخت او بشپړې همغږۍ سره حرکت کوي. کله چې دا معلومات سیستم ته اپلوډ شي، ننداره په اتومات ډول پر مخ ځي. د خوندیتوب او دقت لپاره پرمختللي ځمکني کنټرول سیستمونه هر وخت د ډرونونو څارنه کوي. دا سیستمونه ډاډ ورکوي چې هر ډرون په خپله ټاکل شوې لاره کې پاتې شي او له ټکر څخه مخنیوی وشي. د همدې لوړ دقت له امله په اسمان کې پیچلې بڼې او ښکلي انځورونه رامنځته کیږي. ځینې ټیمونه د ډرون نندارې لا هم بډایه کوي او له جالبه ډیزاینونو او خوندورو نظرو شکل ترې جوړوي. یو شیبه لیدونکي د ستورو کهکشان جوړیږي او بله شیبه اسمان د اور اچونکي اژدها یا ډراګن شکل اختیاروي. په پای کې د ډرون ننداره یوازې ساتیري نه ده، بلکې د ټکنالوژۍ له لارې ویل شوي یو بصري کیسه ده، یو منظم او همغږی نڅا په وریځو کې چې د کوډ، تخلیق او د تصور له لارې روښانه کیږي.